سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزری یم د ورځنیو ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 18 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 9 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغان کرکټ ملي لوبډلې پرون بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان ملي لوبډلې د 5 ویکټو په توپیر د 3 ورځنیو سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې د 5 ویکټو په توپیر بنګلادیش ته ماته ورکړه. یادې لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې روانې دي. افغان کرکټ ستوري راشد خان په یو ورځنیو لوبو کې 200 ویکټې پوره کړې. راشد خان ټول 155 یو ورځنۍ لوبې کړې دي او د 20 منډو په اوسط سره یې ټول 202 ویکټې اخیستې دي. دا په یو ورځنیو لوبو کې خورا ښه ریکارډ دی. د نړۍ په کچه د هغو لوبغاړو په کتار کې شپږم شو چې ژر 200 ویکټې اخلي. د افغانستان د اړخه هم لومړی توپ ویشتونکی شو چې دا شمیر ویکټې اخلي. د افغانستان او پاکستان فوټبال ملي لوبډلو لوبه مساوي پای ته ورسېده. د 2023 کال آسیا جام د غوروي سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ لومړۍ نیمایي لوبه له ګول پرته 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د 9 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو پایلوبه کې اتحاد بلخ لوبډلې د 1-0 میدان په توپیر خپل سیالي تیمور سرای لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د جوجیتسو دوستانه سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 3 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د واکو کیک بوکسینګ سبک سیالۍ وشوې. په یادو سیالیو کې له عبدالقیوم، علاوالدین او احمد کلبونو څخه ورزشکارانو د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړې چې په پایله کې د علاوالدین کلب په لومړي مقام پای ته ورسېدی. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوتیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې ورځنیو تر سبنۍ خبرونه د الله په امان.